گناهونو کې مبتلا انسان کدا وظیفه شروع کی صرف 3 کرته کول دي. الله تعالی به د هغه د ګناهونو نه زړه تور کی د نیکو طرف ته به د هغه شوق پیدا شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو، نن وظیفه ډیره زبردسته وظیفه ده او که دا وظیفه تاسو کوئ کنه، د ټولو اولنې پیدا د دې دا ده چې الله تعالی به ستا د ګناهونو زړه تور کړي. ستا زړه به چې ګناه طرف ته نه میله کېږي. که چېرته دا وظیفه تاسو پابندۍ سره کوئ او یو هفته مسلسل په زور ځان د ګناه نه منې کړئ او یو هفته مسلسل تاسو دا وظیفه وکړئ او د هغې نه پس چې کله ستاسو نه د ګناه مطالبه وشي، کله ته د یو ګناه ځای ته ورځې، دا خپل زړه به د یکدم ملامته کوي. یو قسم لا تقوا عاجزي پرهیزګاري به تا کې راشي چې کله ته دا وظیفه کوې. دا زه کوشش کوم چې پر سکرین درته ولیکم ځکه د دې الفاظ د شان سخت دي او ټول دا 10 سکنډو وظیفه ده. دا درته زه پر سکرین باندې لیکم ښه، او طریقې هم درته ښیم چې دا به څنګه کوئ، په کومې طریقې سره کوئ. هغه وروڼه د هر سړي په زړه کې دا خواهش او ارمان دی، په ګناهونو کې مبتلا شوی دی. دی وایي یاره چې په کومې طریقې سره به زه د ګناه نه بچ شمه. یوه طریقه درته ښیم او د هغې طریقې سره دا وظیفه درته ښیم. نو که تاسو دا دواړه کارونه وکړل، په یو هفته کې به ستاسو د ګناه نه زړه بلکل تور شي. داسې به شی که نه چې بیا کله ته د ګناه کار کې د زړه به داسې درزېږي، سم درزېږي به اچانک به ستا دا رنګ تک زړه شي. دا زه څه کوم؟ دا خپل نفس په خپله ملامته کوي چې د ګناه کار مه کوه. راځه هغه نسخه هم درته ښیم چې د کمې په وجه باندې به موږ د ګناه نه بچ کیږو. یو کتاب مې کاته، په هغې کې یو ډېر زبردسته خبره لیکلې وه. که یو انسان وایي چې زه د ګناه نه بچ شمه، زناکارو کې بد انجام، تقریبا دغه رنګه څنګه کتاب و، ما سره شته دا دی او مکتبې کې پروت دی، د زناکارو بد انجام. نو که هغه وایي چې زه د ګناه نه بچ شم، د ټولو اول هغه په کار دی چې د ده سره د ګناه څومره اسباب دي، د ټولو اول دی د اسباب د ګناه ختم کړي. هر یو کس ته معلومه نه زه په ګناه کې مبتلا کېږم د کوم څیز په وجه، د موبایل په وجه، د بال بچ په وجه، د مال په وجه، د څه په وجه باندې زه چې کوم دی مبتلا کېږم. د ټولو اول دی د ګناه اسباب ختم کړي او بیا د راشي د الله په حضور کې د توبه وباسي. د ده دا توبه به توبة النصوح شي. یو دا. دویم دا سحر ماښام دی دا وظیفه کوي، نو الله جل شانه به د نفس شیطان دا شر نه محفوظ ساتي. یعنې شیطان به د باندې قابو نشي موندلی او دی به د هر قسم شر فتنې فسادونو نه محفوظ وي، د ګناه نه به محفوظ وي. راځئ دا وظیفه درته ښیم او دا درته په دغه سکرین باندې داسې لیکم څخه دغه د ښکاري درته دغه وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. بیا ورته ګورئ، اللهم الهمني رشدي واعذني من شري. دا وظیفه به د سحر منځونه پس 3 کرته کې او د ماښام منځونه پس به 3 کرته کې. نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت به دی الله جل شانه د نفس شیطان د شر نه محفوظ ساتي او د ګناهونو نه به د هم الله محفوظ ساتي. د ګناهونو نه به د ستا زړه مکمل تور شي. نه یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله، تاسې هم کولی شئ، نور ملګري خو هم د دې نه فایده اخیستلی شي.